ګوره چغلټېټې دا کومه وټه چې توپان استاذ وواله که نه یقین وکړه د توپان استاذ نه علاوه دا یو سړی هم نشي والی توپان استاذ یو غر راوړه پوه شوې او په دې وټه کې پیوټ کړو توپان استاد چې څوک نه مني نو هغه به هسې نه مني او توپان استاد خو یو نوم دی نوم توپان استاد غرونه ډېږي غرونه 500 بورې سیمټې به دروزي کوله کول تاسو یې کوه که نه څنګه وټې وواله توپان استاد ټوله خپلې وټې دې وواله زه به چې ځان بیا هسې سلوم رسولومه چغلټېټې په تا به خارخ لګېدلی ګرولو ته به دې هسې زړه کېږي پوه شوې او په دې وټه باندې ګوره لویه خرچه شوې ده تازه وټه ده په رښتیا بې ځان ونه ګرئ ښه هغه د استاد هغه هم راغی نیک هم راغی لکه توپان استازو 500 بورې سیمټ مې راوړي وه خو تا په 3 ورځو کې ختم کړه مسلمانه یا مسلمانه ته خو ما ته داسې لګې لکه دا سیمټ چې زه خورم دا د خوراک شی خو نه دی خو ستا مضبوطوالی راځي که نه وګوره څومره بهترین نه دله پې وواله 500 سجو زر نور راوغواړه توپان استاد هغه خبره دې یادې شي زما پلار تشریح کړې وه توپان استاد د ماشومه کومه خبره یادوي دا هغه خبره یادوي که نه زما ستا خو دا سوچ و چې د دونه به دغه خبره هېره شي وګوره ماشومانو ته ما خبره یاده ده یاده کوم ده ته هغه خبره کومه هسې توپان استاد په ځي خو ته وګرځېدې که نه نو ستا په خیال باندې به په دې باندې څومره سیمټ ولګي یاره شیررحمانه داسې خبره به کوم چې بله استاد ته دروغجن نه شمه یو 50 شپېته بورې به پې زیات یې وویل لکه دا زموږ نه غلو وې وړې لکه داسې حساب به وکړو نو زما د علم مطابق 6.5 خو 9.5 بورې په دې اخري ولګي سه توپان استاد یو خبره ده چې دا وټه ګوره ډېره زیاته ده نو دا وټه زیاته ده نو په هغې باندې ما حساب کړی که نه په دغې وټه چې ډېر سیمټ ولګي چې 300 بورې به ولګي بس په 300 باندې به دا بالکل کمپلیټ شي بالکل داسې به وي لکه مهې دا مې ځکه تا ته دا بار بار درته وایم چې زه ورته ځان وتلم ځان برابر کما چې سبا دپاره داسې نه ده چې یاره تا ته هم ملامته او بل ته هم ملامته نه شمه چاته نه چې 9.5 نه سیمټ یې واغوښتو نو راشي زما نه توپان استاذ ژبه ده بس چې ژبه ده نو زما هم درسره ژبه ده په ژبه باندې خو به ولاړ یو که نه دا دې څه بېمانه راشتي دي او که نه بچی دا خو د اوسنۍ زمانې مسلمانان دي کوي یوه او وایي بله کته شه که نه ملا کته که نه پلاره خدای دې غر که ما خو اپریشن کړلی مسلمانه کته کینه که نه څه نمونه شی پاڅه د خره په شان سټ نیولې خو د کار نه السلام علیکم توپان استاد وعلیکم السلام خیر دی برابر یې خیر دی هسې استاد یو تپوس مې درنه کوو شل تپوسونه خو وکړه ما وی چې نور به په دې کار باندې څونه ټایم ولګي یاره که خدای مې نه غلطوي او داسې دروغ پکې را نشي که نه نو هسې تقریبا چې ډېر زیات ټیم پې هم ولګي داسې یو 4 کاله به 4 کاله به پې ولګي مسلمانه دا کار راله ختم که ستا هغه خپله خبره یاده ده که هیره دي چې پوه شته توپان استاد دې کومه خبره یادوي راته ښکاري چغلټېټې چې ستا دماغي توازن ټیک نه دي خو د نیک دماغي توازن بالکل ټیک دي دی چې کومه خبره یادوي هغه درته یاده کومه هسې توپان استاد دا راته ووایه چې دا کار به څومره ټایم والي بالکل ډېره د کار خبره دې وکړه زمونږ یو اصول دي سهار 6 بجې 6:30 بجې موږ کار ځای کې مثاله جوړه کړي ای شاباس ماښام 7 بجې زموږ چوټي شي دا لکان ما ته خیرې هم ډېرې زیاتې کوي خو زه یم نه هر کار په ایماندارۍ سره او چې اخر وښایسته یي که نه نو انشاءالله زه وایم چې 1.5 میاشت کې دننه به زه تاله چابیانې دې ځای در کوم دا واړه پکې فوټبال او کرکټ 1.5 میاشت بات کوي لکه دا به کمپلیټ بالکل چغلټېټې څنګه تا زما سره کار کړلی که نه ملا چوتېدو ته دې پرېږدمه 10 کاله کېږي که ورځ کومه موږ ایمانداري باندې کار کوي آی زنده‌باد بس ما هم دغه شانتې سړی غوښته خدای نه ګوره چغلټېټې چې 4 بجې کېږي پوه شوې د هغې نه 19 منټه مخکې ما ته وایه ګوره چې 4 بجو نه 1 منټ بعد هم کار ونه کړو د مانځه نه مخکې چوټي کوو مال پاتې کېږي په ونو یې تپه په سوړو کې تپه پوه شوې د چا به نقصان یې زموږ خو نه دی یا لکه توپان استاد السلام علیکم دا راته نیکه پاتې شوی دی د غر که بېعزتي کې مړه یا لکه توپان استاد السلام علیکم وعلیکم السلام دویم پیر وعلیکم السلام بیا د چا کور رانې بیا چېرته روانې یا خدای دې پوهه که توپان استاد یو نوم دی یو قوت دی خوشحالي ده کم کور ته چې لاړ شي کور جوړوي ورانوي نه 10 کاله وشو چې د شیررحمان کور دې شروع کړلی هغه دې څه ته ورنه رساو 10 کاله وشو دې ټینشني کو خراب دې کو او کار یې نه ختمېږي
سید خانه ته ځان دعوا نه غشي ولې سړی اول ځان پوهه کوه هغه له چې کم کار موږ شروع کړی دی هغه خو ډېر دروند او ډېر غټ کار دی که نه په ځمکه کې خو هغه له موږ چت شروع کړی دی له پاسه پې بل یو چت دی پوره ډېر غټې سیسټم دي په هغې ته نه پوهېږي خو په دې لاره راتلم ستا د کور مخې ته یو 3-4 خښتې پرتې وي ته هم که کار شروع کړې بهترین کار به دله وکړو که نه په ژوندون یې د هغه غر کو ټیک شوه چې د هغه وخت راځي هغه خپل کور ته وریا باټه ټیک شوی ختم شوی خبره به غوسه شي نه ماله چېرته کار شروع نه کوي رحمان دې ته رسېږي دا به 12 بجې نه دا رزق په ځان لوکټې حلال کوي چې په حلال یې خورې نو حلال به شي چې په حرام یې خورې نو په حرام به خورې بالکل ټیک کې وي موږ د زنګي سیسټم کې خوشحاله یو زموږ وجود دی کې سکون کې دی یار موږ دغه شانتي زنګیان ټیک یو راځي چې ځو هلکه ټیم ناوخته کېږي ناشته به یې تیاره کړې یاره دې نیک ته وایم چې موږ له ناصل غوړي راوړي خپل کې دم ختم شوی دی یار زور ډېر کوي ایمانداري زور ډېر نیکه ناشته وکړه ګوره په تازه کې به ډېرې ښکلې پراټې چقېدلې پراټې ملایي چېرته چولې به راوتې او اوس د خدای خاطر وکړه مړه دا سړی ډوډۍ دي سویمه ورځ ده نورې دا سړی ډوډۍ مه راوباسه سړي په خېټه دړي یو ترې ثابته ورځ په باتروم کې دی پروت وي د کار نه کوي نو ستا نقصان دی ښه شی راباندې خورو چې په طاقت کې یو کار کې هېڅ کار دله وباسو مړه و د الله بنده دې سړو ته دې موږ هم په کور کې کېنولي څه چې وو هغه لاړو اوس موږ په خپل هم دا سړی خورو ښه زه بس په سړو به ګزاره کوو خو ما د جمعرات ورځ ده که یو 10,000 روپۍ دې نور اډوانس راکړې نو بس زموږ کار هم څه وړه مړه نشته زموږ کار خو بیخي سړی هم ختم شوی دی یار هلکه تا له خو ما 2 لکه روپۍ په انډواس کې درکړلي مسلمان او نورې 10,000 غواړي تا خو زه داسې تړلی یم چې د لاس خپو نه دې تړلی یم نه دې لرکولی شم او نه دې ایسارولی شم اوس په 2 کې اریان یم چې خدایه پاکه څه وکړم او څه ونه کړم اوس دا راته ووایه چې په دې کار باندې به نورې 100 روپۍ ولګي خو د خدای د رضا دپاره راته صحیح خبره وکړه صحیح 2.5 کروړه روپۍ ولګېدې او کار لا نیمې ته نه دی رسېدلی اوس په اپله باندې خدای خبر چې څه به کېږي او څه به نه کېږي اوس د خدای خاطر وکړه صحیح خبره راته وکړه چې د دې 100 روپۍ لګي چې چاته قرضدار وکړم خو چې دا کار ختم شي مسلمانه ذلیل او خوار دې کړم نه بالکل صحیح خبر ده ته کوم ما ته ستا د حالاتو پته ولګي د ډېر کړکېجن حالات دي د دې سړو ډوډو نه اندازه لګي چې مسلې درته شروع شوي دي خو د ما د علم مطابق خو داسې به وکړو چې لږ روپۍ به ته زیاتې وویم چې په هغه کې بیا مسله نه راځي ښه ده چې موږ یو لهر په دې وټه باندې د پیسو هم ورکړو داسې یو اندازه ولګوو انشاءالله زما د علم مطابق چې ګناهګارېږم نو دغه 2.5 کروړه به نورې ولګي 2.5 کروړه به نورې ولګي و د الله بنده مړه ګزاره کوه دا څه کوې ته خو توپان استاد نه چې غلفور استاد یې مړه غلفور دا ته څه ګاډي وړې وې دې له به زه خپل ماشوم خرڅوم ته خو دا سترګې داسې راوباسې لکه دا کور چې ته ماله جوړی ګوره زه چې کومه خبره کوم هغه به ټیپ خبره کوم توپان استاد غلا غلطي نه کوي توپان استاد که خپله خبره دې یاده شي زه غر شو توپان استاد د ماشوم بیا کوم خبره یادوي ستا څه مطلب و چې دو سړو ډوډو ته پاتې شي دماغ به یې کار نه کوي دو هغه زړه خبره یادوي یادوي کوم درته کومه انشاءالله زه وایم چې ډېرې زیاتې راشي د 25 لکه روپو کې به ستا د سیمټو د کنسټرکشن دا کار مکمل شي په دې راځي 10 لکه خو د 15 لکه مې زیاتې ویشتې ما یې لکه ستا نه چاپټې کړې داسې یو مثال مې ورکړ مطلب دا دی چې لکه په 25 لکه روپۍ باندې به زما کور بالکل تیار شي بالکل له دې نه به کم او زیات به نه وي داسې مې درسره واده ده توپان استاذ خبره لوزي او بس کاري که نه څنګه چې غلټېټې تا زما سر کار کړلی ما د سر کار کړی 10 کاله مو کار کوي ایمانداري باندې کار کوي او په ایمانداري باندې کار کوي توپان سره یو نوم دی نوم څه چې دا حساب کتاب چې کوم تا ماته ووایې هم دقه خبره ده لکه څه د دې نه بل سیوا نه نه بس ته به مې وینې بیا دا راته ووایه چې بیا راپسې څه شي له راغلی دا شکلونه را باندې بد لګي ډېر بدو را سره کړلي نیکه د خوشحالۍ او د ترقۍ زیری او دله راوړلی نن به د باندې یو زیری کو زیری ځکه د پسې رالو تاسو خو د شکلونو د خوشحالۍ او د دغه زیری به کوي په ما باندې د څه شي زیری او راوړلی ستاسو خو ټول اپته او چې کوم ځای ستړی او ستومان او دروغ حق به ستاسو مخکې او هغه در پسې نه دا زیری او د الله وړلی
ما وی انشاءالله را روانه میاشت کې به ستاسو دغه کار چې کوم دی ختم شي. ستاسو کار به یا ختمیږي یا به نو، او زه ختم کړم. ولې چې هغه خپله خبره دې یاده ده؟ توپان استاد دا کومه خبره ده؟ دا به درته دې پیرې له زه ووایم چې هغه دا خبره ده. انشاءالله زه وایم چې یوه نیمه میاشت کې دننه به زه طالب چابیانې دې ځای در کوم. دا واړه او پکې فوټبال او کرکټ یوه نیمه میاشت باد کوي. لکه دا به کمپلیټ شي. بالکل چغولټېټې څنګه تا زما سره کار کړی که نه؟ نیکه دغه خو د وړوکوالي خبرې وې، ناپوهي وسه دروغ مروغ ویلي وو، خو اوس ته یقیني ویم چې کار دی په یوه میاشت کې ختمیږي. خو دې له راغلی ومه، ما وی د جوړونو مرض را باندې راغلی، نور ستا دې ځای کې کار نشم کولی. انوسي او زوی مې هم کار زده کړلی، ما یې که دې خوښی نو هغه به دلته ولګومه. او که نه دا خو کمپني ده. توپان استاد صحیح په خوله کې نیولی و، کو لیدو ته هم جوړ نه شو.